السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو بر ګرانو پښتنو رونو بچو خويندولونو زه محمد یوسف بنيره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې زه د غنی خان په ګډ وډو باندې خبرې کول غواړم. راځي ګورو چې غنی خان په ګډ وډو کې کم ګولونه شیندلي دي. وړمبه ګډې وډې اورو بیا په خبره کوو. غنی خان وای زه کوئی نوی نه مسرې سترګې خمارې زه پیژنم د سرو سترګو خمار نه کعبه مې د لیدلې نه پې پوهېږم نه خو پیژنم لولی او لالزار نه مې حوره د لیدلې نه یې غواړم زه لیدی شم سپوږمۍ د رڼا تار غریب حزر ژوند لیواله د چینې کو ما له ګوټ راکوي شرنګ د ستار لکه ویښ د سمندر ډوب او خاموش دی داسې پروت دی د مستۍ ویښ کې قرار او پرته د قرار جوړلو کې مستی د عجیبه مرګي ته د عجیبه لار په نصیب او په تقدیر مې بری وکړو توکل یم شو قسمت مې د اختیار په جنت او په دوزخ مې څه کار نشته د دې دواړو بره ما لیدلې لار له جزا او د سزا نه بې پروا یم خو یې پیژنم خو پوهېږم په فراق او په دیدار که غمونه که فراق وي که دیدار وي مستول کوي کنزل هم د دلدار په خندا بشي غني په لمبو سور او په دې شنو سترګو کو ستا پیرزو شعور. غنی خان په ګډ وډو کې وای زه کوئی نوی نه مسرې سترګې خمارې زه پیژنم د سرو سترګو خمار که زه د الله وجود نینم د الله ذات او هستی نه وینم ما ته په نظر نه راځي نو دومره غټه خبره نه ده. زه قدرت ینم چې دا سچم پیدا شوي دي دا زما رب پیدا کړي دي او بیا دا دومره کائنات چې الله پیدا کړي نو دا د دې خبرې نښه ده چې د انسان لپاره پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی د دې بنده سره مینه کوي ځکه په ټول کائنات کې حسن خور کړی دی او د خپل بنده د خوشحالولو لپاره الله سبحانه وتعالی بې حسابه او بې درېغه د خوشحالو او د خندولو د مستولو انتظامات کړي دي. نو کوماته د الله سبحانه وتعالی وجود په نظر نه راځي چونکه منګه په پرده کې د الله نه او دا امتحان دی چې یې بینا او یقین به پکې نو دا څه دومره خبره نه ده بلکې ما ته د هغه چې کوم کائنات پراته دي نو په دې کائناتو باندې ما خپل رب وپېژندو چې هغه حق دی او هغه په ما مین دی. نه کعبه مې د لیدلې نه پې پوهېږم نه خو پیژنم لولی او لالزار. اوس د مولانو دا تصور دی د ظاهر بینه خلقو چې الله ته به پس نږدې کېږي الله ته په دې نږدې کېږي چې ډېر منځونه وکړي عبادتونه وکړي طواف او عمرې وکړي حجونه کوي نو په دې باندې به الله ته نږدې کېږي. د عارفانو او د عاشقانو دا تصور دی چې الله ته نږدېکت هغه صرف په مینه باندې دی ولې چې الله سبحانه وتعالی په ټولو کائناتو کې صرف خپل بنده له مینه ورکړې ده او په بدل کې تیم مینه غواړي نو څومره چې الله مینه ورکړي دومره به د انسان د خپل وس مطابق مینه ورکوي نو هلته به ورته نږدې کېږي. نو غني خان وایي چې زه د دغې تصور نه خبر نه یم د عباداتو نه چې یاره دومره طوافونه وکړي دومره منځونه حجونه وکړي نو هلته به الله ته نږدې کېږي کونی نو نشي نږدې کېدی. زما په نزدیک زه د دغې تصور نه او د دغې کنسپټ نه سره خبر نه یم. زما په نظر کې خدا ده چې زه سره مینه کوم او چې زه سره مینه کوم زه ورته نږدې یم او نه خو پیژنم لولی او لالزار. او دغه د عباداتو په بدله کې سیزونه غوښتل چې یاره ماته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ میلاو شي دلته کوم باغونه یې او لولی او لالزار یې او هلته کوم جنتونه حورې علماني نو د دغې نه زه بالکل خبر نه یم په دغې د سره ډو پویه نه یم. زما خو بس په ذمه باندې مینه ده چې د الله سره مینه وکم د هغه په ما باندې قرض چې د هغه مینه ده نو زه د هغه قرض ادا کوم د هغه سره د مینې کولو په شکل کې. نه مې حوره د لیدلې نه یې غواړم زه لیدی شم سپوږمۍ د رڼا تار بیا د حورو لیوالم نه یم د حورو شوق مې هم نشته دی زما خو زه خو د الله د لیدو لیواله یم چې بس الله وینم الله حاصل کما او دلته کې ما ته پته ده چې د الله سبحانه وتعالی سره په آخرت کې زما دپاره د حورو نم بې حسابه ښایسته ښایسته انتظامات شته دی ځکه چې ما ته د سپوږمۍ چې ښکاري نو سپوږمۍ دا رڼا ماله دا پیغام راکوي او دا دلیل دی د الله د مهربانۍ چې الله سبحانه وتعالی ارحم الراحمین دی او د هغه د رڼا څه حد نشته دی. غریب حزر ژوند لیواله د چینې کو ماله ګوټ راکوي شرنګ د ستار. اوس حزر علیه السلام متعلق دا مشهوره ده چې هغه د قیامته پورې به ژوندی او هغه به ولې ژوندی چې هغه آب حیات څکلی دی. نو غنی خان وایي چې دې غریب خو
د ژوندي پاتې کېدو دپاره خپل ژوند د اب حیاتو دغه کو محتاج کو، او زه د ژوند د حاصلولو دپاره د اب حیاتو محتاج نه یم. ما ته خو چې دا ستار شرنګ وکړي نو دا مال ژوند راکړي، ځکه چې په ستار کې چې الله سبحانه وتعالی په رباب کې چې الله سبحانه وتعالی کوم خپل قدرت یې ښی دی. که تاسو ګورئ رباب او ستار څه شی دی؟ یو وچ لرګی دی، د پاسه پې سرمن تړل شوي د ګډ، او پاسه پې تارونه دغه شوي، نو هغه تارونه څوک چې وله ګوتې مطرب وله ګوتې ورړي نو دا یو ټنګ وکړي. په دې ټنګ کې د ستار نه دا ټنګ څومره خوږ، دا خوږ ټنګ ته څوک راوباسي؟ بیا د آهنګ پکې چا پیدا کړی دی په ستار کې؟ دا خوږ چې لګي دا پې څوک لګوي؟ دا الله سبحانه وتعالی ګوره په وچ لرګي کې هم ستا د خوشحالولو دپاره چې زما دا بنده خوشحاله شي، نو د ستا د خوشحالولو دپاره هغه انتظام ایښی دی په وچ لرګي کې چې دی به تا ته ټنګېږي او تا له به ژوند درکوي. نو غني خان وایي چې دا د ستار دا ټنګه د رباب دا ټنګه چې ده دا ماله ژوند راکوي چې زه ژوندی یم. او ژوند څه دی؟ ژوند د الله مینه ده، نو ژوند د الله د مینې دپاره دی. زه د اب حیات د چینې محتاج نه یم، ما ته هېڅ ضرورت نشته چې زه اب حیات وڅکم. دا خو د خضر علیه السلام کارو. زه خو چې صرف ستار دا شرنګ واورم نو بس په الله باندې لیونی شم. لکه ویښ د سمندر ډوب او خاموش دی، داسې پروت دی د مستۍ ویښ کې قرار. اوس څنګه چې د سمندر ویښ هغه ډېر ژوري ډوبي او بیا خاموش وي، بلکل څوک د هغې شور نه اوري، زه شور پکې نه، نو داسې د مستۍ په جرلو کې قرار دی. زما دا مستی د الله سبحانه وتعالی سره د مینې دا مستی او د الله سبحانه وتعالی په مینه کې دا بېقراري، په دې بېقرارۍ کې یو قرار پروت دی، یو بهترین قرار، داسې قرار پروت دی لکه څرنګه چې د سمندر ویښ خاموش او غلی. او بیا او پرته د قرار جرلو کې مستی ده، عجیبه مرګي ته ده عجیبه لار. بیا چې دا هغه د قرار په دې جرلو کې یو مستی پرته ده، مرګ را روان دی، نو د مرګ نه پس دی، د مرګ نه پس یو لویه مستی ده، او هغه څه ده د الله سره همیشه دپاره لیده کاته او د الله په څنګ کې ناست ده. نو دا خو یو ډېر لویه مستی ده د قرار مرګ ته وایي چې دا مرګ چې راشي نو مرګ نه پس یو ډېر لوی ښکلی ژوند او غټه مستی پرته ده. چونکې د مرګ نه مخکې هغه مستی انسان ته په لاس راتلی نه شي. نو ځکه غني خان وایي چې پرته د قرار جوړلو کې مستی ده، عجیبه مرګي ته ده عجیبه لار. او په نصیب او په تقدیر مې بری وکړو، توکل یم شو قسمت مې د اختیار. زما په نصیب او په تقدیر باندې زه بری مې وموندو، ما وګټله د هغې نه، ځکه چې ما توکل په خپل رب باندې اختیار کو. زه چې څه کوم بس په الله په ذات مې توکلي، نو قسمت الله تعالی ماله په خپل اختیار کې راکو چې والا دا قسمت ستا شو چې ته کوم طرف ته بیایې. په جنت او په دوزخ مې څه کار نشته، د دې دواړو بره ما لیدلې لار. اوس د الله د غني خان د الله سره دومره مینه ده چې د الله بندگی غني خان د ستمې په بنیاد نه کوي چې ماله به الله جنت الفردوس راکړي، فلانې جنت پر راکړي، فلانې جنت پر راکړي، پای کې به حورې علمان دا به د سره نه. د غني خان وایي چې او یا په دې یاره هم نه کوي چې یاره ما الله چېرته جهنم ته وانستی. عبادت چې دی هغه څوک یې کوي د دې دپاره چې جنتونه حاصل کړي، او څوک یې د دې دپاره کوي چې د دوزخ نه الله بچ کړي، ځکه دوزخ هم الله دې موږ ساتي. غني خان وایي چې ما په دغې دواړو پروا نشته، ما خو د دې نه بره یو لار لیدلې ده، هغه څوک دی؟ الله دی. د جنتونو او د جهنمونو خالق الله دی، ما خو الله لیدلې دی، او زه خو د هغه د حصول لپاره لګیا یم او ژوند تېروم. د دې دپاره عبادتونه او د الله بندګي نه کوم چې یاره جنت راله راکړي او یا مې د دوزخ نه بچ کړي. له جزا او د سزا نه بې پروا یم، خو پوهېږم په فراق او په دیدار. اوس په جزا او په سزا مې هېڅ کار نشته، دغې باندې پروا مې وړشته نه چې کو جزا راکوي کو سزا راکوي، خو دا ده چې یاره پوهېږم پس په فراق هسې نه چې د مرګ نه پس د الله نه جدا نه شم. په فراق او په دیدار پوهېږم، زه غواړم چې یاره د مرګ نه پس د الله سره یم، هغه کو جزا راکوي کو سزا راکوي، خو چې بس د الله نه تاو یم. او بیا لیکي که غمونه که فراق وي که دیدار وي، مستول کوي کنزل هم د دلدار. په دنیا کې او په آخرت کې دې کې که غمونه وي که جدایي وي او که دیدار وي، خو د یار چې چاته کنزل کوي نو مستول کوي. غني خان د انسان له درس ورکوي
او د خپل قام ته تبلیغ کوي چې د خدای بندگانو کو الله په تاسو باندې هر څومره مشکل حالات راولي، هر څومره مشکل وخت راولي، تاسو یریږئ ما، دا د الله طرف نه راغلي دي، اكو د دنیا او د آخرت دا د الله طرف نه راغلي دي، او دا چې د الله د طرف نه ومنئ چې دا زما رب په ما باندې راوستي دي، زما هغه مینهناک رب په ما راوستي، نو دا مستول کوي. ډېر داسې دغه شته د یاران عاشقان تیر شوي د الله سبحانه وتعالی چې د خپلو مرضونو علاجونه به هم نه کول، ولې هغه به دا مرض موږ له خپل الله را کړی، خپل رب را کړی دی، خپل زخم به په وجود باندې و، چا به ورته ویې یاره دا زخم علاج نه کوي، نه تاسو ته پته دا زخم چا لګولی، دا زما یار مال را کړی دی، زه نه غواړم چې زما د یار زخم هغه جوړ شي. نو په دې دومره سختو کې کو د ژونداني او کو د مرګ نه پسې په دې کې کو الله هر حالت راولي. غني خان وایي چې په دې کې مستول دي، ځکه چې د الله د خپل یار کنزلم سړی مستی، یار چې چاته کنزل وکړي چې دله د اوسه نو انسان خوشحاله شي که نه. دغه رنګې الله سبحانه وتعالی زمونږ یار دی، یار هر رنګه حالات زمونږ د ازمایش لپاره په موږ راولي. نو موږ له ګیلې شکوې نه دي پکار، بلکې خوشحالي پکار ده چې شکر دی دا خو د الله طرف نه دي. او بیا په آخر کې غني خان وای په خندا بشي غني په لمبو سور په دیشنو سترګو کوستا پرزو شعور. غني خان الله ته وای چې الله زه خو پتا باندې دومره مین یم چې ستا رضا غواړم، ستا خوشحالي غواړم، زما د ژوند مقصد دا دی چې بس ته خوشحاله چې ستا څه خوښي بس تا هغه خوښه وشي، زه په هغې خوشحاله یم. کو چرې په آخرت کې دې زه جهنم ته ولېږلم نو د هغې جهنم په هغې لمبو باندې به سور یم او خاندم به، ځکه په دې شنو سترګو کو ستا پرزو شعور، کو په دا شنې سترګې د غني خان سترګې شنې وي چېرې کو ستا دا خوښه وي چې د غني خان دا شنې سترګې دي په اور وسوځي، نو زه به هلته هم خاندم چېرې شکر دی زما د رب هغه خوښه خو کېږي. اصل د الله رضا ده او د الله په قضا باندې ځان تسلیمول دي. دا دیته دا درجه چې دا صرف د خواصو خلقو ده او دا د عاشقانو ده، دا د عوامو خلقو نه ده. منګه ګورئ کو باران نه کېږي یا الله باران وکړي، کو باران لږ سوا شي یا الله ودروي، کو لور نه یا الله لور راکړي، کو لور راکړي یا الله زوی راکړي، زمونږ کو وږي یا الله ماړن کې، کو ګرمي یا الله یخني راولي. مونږ خو د الله یوې فیصلې ته هم د ټینګ نه یو او هره فیصله بدلول غواړو، مونږ خپله خوښه کوو، د الله خوښه نه کوو. عاشقان چې دي عاشقان د الله خوښه کوي او خپله خوښه نه کوي. تاسو د قرآن کې به داسې دعاګانې تاسو لیکدلي لوستي که نه، په دې کې یو نبي هم داسې نیولي چې الله داسې وکړه داسې وکړه. لکه ایوب علیه السلام دومره بیمار و، تاسو دغه متعلق به اورېدلي سخته بیماري وه، خو دومره وخت پس چې دومره ستړي تېرې کړې صرف دا وی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا الله ما ته تکلیف را رسی او ته خو ارحم الراحمین، یا الله یعنی مقصد چې الله ته دومره زما خوږ رب او ما ته تکلیف را رسی، نو دا خو کېدی نه شي چې د یار په موجودګۍ کې یار ته تکلیف ورسي. الله سبحانه وتعالی هغه مینه داسې په جوش کې راله چې په هغې ځای کې الله سبحانه وتعالی بالکل روغ موټ کو او الله پې بیا هغه خوشحالۍ راوستلې. تاسو به ډېر داسې واقعات دي چې د الله ولیان او د الله نبیان هغې چرته هم خپله خوښه نه کوي. مونږ خو چې لاړ شو پلی دعا راته وکړه، دا وکړه هغه وکړه، دې ته وایي رضا بالقضا. او دا د خواصو غني خان د خواصو دی. ما د افسوس راځي چې یاره غني خان ولې په پښتنو کې پیدا شوی، خو په دې خبره شکر هم کوم چې الحمدلله غني خان په پښتنو کې پیدا شوی دی. دا کو په بل قام کې پیدا شوی نو د تعلیماتو نه موږ اوس بې خبر وو. زما عزتمندو کو چې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ستاسو ته زه دا خواست کوم چې د غني خان د مینې په خاطر باندې زمونږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، د پاره دی چې تاسو ته روزانه زمونږ نوې نوې ویډیوګانې در رسي. او که تاسو په تبصرې کول غواړئ نو اب هم زما د پاره شرف او اعزازي. الله مو خوشحاله لره.